د غزني د مرکز اړوند کابل کندهار لوی لارې د شولډرونو د پخولو چارې رسماً پیل شوې. مسؤلین وایي چې د دې پروژې پلي کېدل به د هیواد په یولو مهمو لارو کې د سړک د کیفیت د ښه والي ترڅنګ د تګ راتګ د خوندیتوب زیاتېدو او د احتمالي پیښو د کموالي لامل ګرځي. دوی زیاتوي چې دا پروژه له عزیز کلا څخه تر سپندې پورې د 28 کیلومتره په اوږدوالي د څه باندې 53 میلیونه افغانیو په ارزښت پلي کیږي او ټاکل شوي په 2 کاري میاشتو کې بشپړه شي. کار شلدر سرک عمومی کابل قندار از قلعه عزیز گرفته الی دشت اسفندی عملا افتتاح شد که تقریبا 28 کیلومتر طول داره با ارزش بیش از 53 میلیون افغانی به قرارداد داده شده. انشالله در مدت 2 ماه کاری تکمیل خواهد شد و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. در این سرک است روزانه در مدت 2 ماه حدود 150 نفر به کار خواهد گماشته شد. هغه انجینری کودونه چې په دې کې استفاده کوي هغه موږ ټول په لابراتوار کې مواد ټیسټ کوو، میکروسایزونه جوړوو مطابق د مشخصات تخنیکی سپیسیفیکیشن. بیا وروسته د هغې نه په ساحه کې موږ د مواد ځای کوو، جوړوو یا د خپل د تضمین لپاره موږ ټیسټونه اخلو پکې. یو شمېر موټر چلونکي د دې پروژې له پیلېدو خوښ دي او وایي پخوا د تګ راتګ پر مهال په ځانګړي ډول د بار وړونکو موټرو او مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي وې. د دوی په باور د دې برخې د پخېدو سره به اوسني مشکلات له منځه ولاړ شي او تګ راتګ به اسانه شي. بسیار کار نیک است این سرک ها پخته شود، دو طرف خط جدا شود، خط دیگه حادثه کاهش می‌یافت. متربانان باید توجه جدی باید داشته باشد در حساب. دیگه بسیار یک کار نیک است، کار خوب است. ما بسیار خوشحال هستیم. قبلا ما می‌آمدیم این راه‌ها بسیار خراب بود. برای سرک بسیار کم بود، حادثات ترافیکی زیاد بود. ولی شکر فضل سرک هم پخته شده. لای دومش هم شروع میشه، لاین دومش ان شاء الله حادثات ترافیکی کم میشه. ازدحام کم میشه، مشکلات مردم بخیر ان شاء الله کم میشه. د کابل کندهار لوی لارې د شولډرونو د پخولو چارې داسې مهال پیلېږي چې د کابل غزني دوهم لاین سړک چارې هم په چټکۍ سره روانې دي.